چې د تن نه روح جدا شي وایه څه به وشي چې د تن نه روح جدا شي وایه څه به وشي چې د جانان کلي له راشي وایه څه به وشي او هغه چې ټول عمر یې ته ژړولی راته هغه چې ټول عمر یې ته ژړولی راته او که درته یو دم په خندا شي وایه څه به وشي او هغه چې تا دې ورته ټول ژوند په نامه لیکلی هغه چې تا دې ورته ټول ژوند په نامه لیکلی او هغه انسان که بې وفا شي وایه څه به وشي که ته باور نه کړې چې خوب نشته خندا یې نشته که ته باور نه کړې چې خوب نشته خندا یې نشته او که دا ستا مخکې په ژړا شي وایه څه به وشي وا چې په ظلم او په زور دې رانیولی خانه چې په ظلم او په زور دې رانیولی خانه او که دغه ځای قبر دا ستا شي وایه څه به وشي یو نظم د وایي زموږ رب زموږ خالق پروردګاره زموږ رب زموږ خالق پروردګار او له مغربه تر مشرق پروردګار او په ګناه مو ته قلم د عافې کچ کړه او دا پښتون نو لږ راویښه او لږ یې مس کړه د دې کونډو یتیمانو پرده وکړي او له کندهار تر نورستانه پرده وکړي د احمد میرویس تاریخ بیا را ژوندی کړي د احمد میرویس تاریخ بیا را ژوندی کړي او د پښتون ولس د آس لږ ګړندی کړي او د بیرغ شمله مو هسکه تر اسمان کړي د بیرغ شمله مو هسکه تر اسمان کړي او جغرافیه مو د هیواد تر هندوستان کړي او بیا بهله د پښتون پوره ارمان شي په ډهلي چې امپراتور بیا احمد خان شي له کابله ته راټکه یو پښتون دی یو مو ژبه یو فرهنګ او یو مو دین دی ستا غیرت او شجاعت ته مې سلام دی دې زړګي او دې همت ته مې سلام دی بس په زړه کې مې بل شوی داسې اور ده او دغه ژوند خو دور پښتون ته لوی پیغور ده څوک یتیم دي او څوک کونډ دي زما خدایه او له وطنه دي بس منډې زما خدایه څوک ختلی دي اسمان او څوک سپوږمۍ ته بس شخصي ګټو ته هر سړی زمری ده بس شخصي ګټو ته هر سړی زمری ده او دا زمری نه د په اصل کې دا سپی ده او د وطن د آبادۍ کیسه کې نه دي او د ولس د تباهۍ کیسه کې نه دي او دا وطن به خدایه بیا کله سمسور شي دا وطن به خدایه بیا کله سمسور شي او پښتانه به بیا په یو ټغر راټول شي او دا مو هیله دا ارمان خدایه پوره کو بس په تا مو دا باور او دا ایمان خدایه پوره کو له کابله تر راټکه یو پښتون کړي له کابله تر راټکه یو پښتون کړي خدایه لرې مو په ژوند دغه بېلتون کړي خدایه لرې مو په ژوند دغه بېلتون کړي مننه